سمرا چې ضروری دلایلو او احکامو الله وی هغه ټول می سکړل فرعون ته خودل د چا په واسطه د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام خو هغه سوکړل فکذب بالتکذیب وکړو دروغجنتیای وکړه پیدا تر ځان نه لګي حتی کہ موسی علیہ السلام ته نسبت د جادوګرو کو چې دا سری جادو ده و ابا او انکار وکړو وینه من فرعون قوم د ابلیس نو سه ده هغه هم انکار وکړو او تکذیب وکړو د موسی علیہ السلام وی ته د ځان نه لګي جادوګری ستا دا خبره مونږ نه منو قال ویل فرعون اجئتنا آیا راغلی ته مونږ ته یا آیا راتله دي کړي دي مونږ ته لتخرجنا من ارضنا دې دپاره چې وباسي مونږه من ارضنا د ځمکې زمونږ نه بسحر کا په جادو ستا سره یا موسی اے موسی وی مونږ دونه ماشومان نه یو چې مونږ ستا په میشن باندې به پوه نو نه مونږ ستا په میشن باندې پوه یو مونږ ستا د راتلو او ستا د بیانولو په مقصد او غرض و غایت باندې پوه یو ځان نه دې خبرې جوړې کړي دي سحر او جادو دې زده کړي دي او دې دپاره راغلې چې مونږ د مصر نه وباسي او د مصر بادشاہي او حکمرانی هغه تاسو ته پاتې شي په ایمان وای د موسی علیہ السلام مقصد دا اخو د اصلاح په نیت راغلی دی اخو د خیر خواهی په نیت راغلی دی اخو د خیر لټولو په نیت راغلی دی اخو د الله پیغام راوړی دی اخو د الله احکامات او دلایل راوړي دي خو دا عمر له د باطل پرستو کاری چې ستا مقصد به د الله رضا وي او د هغه نیت بدایي گویا کې دې زما مال ته غل دی گویا کې دې زما دی حکمرانۍ او بادشاهۍ ته غل دی ته مونږ د مصر نه ویستل غواړې او مصر کې خپل حکومت او خپله بادشاهي هغه جوړول غواړې بسحر کا په جادو ستا سره یا موسی اے موسی موسی علیہ السلام جادوگر دا الزامونه دي سری الزامونه دي کلم چې تا حق بیانې د باطل پرست مقابل دنیا پرست اپا زید دی چې دلائل سره ستا مقابله وکي ستا خبره غلطه ثابته کی ادا سے نشي کوله بلکې هغه به پتا الزامونه شروع کی کله بسوي کله بسوي کله بسوي پسې نه دی چې ځان نه برایي وباسي کومه کمزوري چې پکې ده کومه ګناه پکې ده د عمل په باب کې د عقیدې په باب کې د معاشرې په باب کې چې هغه ګناه د ځان نه سکي هغه وباسي دی به حق پرز غلی کوي په څه سره په الزامونو سره خو یاد ساته چېرته په الزام سره غلی نشي ادې کوي الزامونه دې لګوي تخپل کار د الله د رضا دپاره جاری او ساری ساته الله به ستا امداد ځکه وایي دې دپاره چې وباسې مونږ د ځمکې زمونږ نه په خپل جادو سره ای موسی وایي ولې ته څه وایې ته جادوګر یې صرف اوس هغه وایي زه پیغمبر یم او پیغمبر نه یې څه جوړ کړل جادوګر یې ته جوړ کړ وایي صرف ته جادوګر نه یې مصر کې بلا غړ غړ جادوګران موجود دي سرکاری سطح باندې جادوګر موجود دي مونږ به راولو او تا سره مقابله به وکړو پته به ولګي فلنأتینک بسحر مثله خامخا راتله به وکړو په جادو سره مثله په شان درې دا تا چې څنګه جادو کړه که نه لاس ترخ کې ورکې او راوباسې پړق وی او یا همساو غورځې او د هغې نه اژدها جوړه شي دا تا چې څنګه جادو کا داسې جادو به درته مونږ مقابله کې راوړو او پیش پې کو فجعل بیننا و بینک موعدا وګرځو په منځ زمونږ او په منځ ستا کې موعدا لوز یا واده
وخت مقرر کا. څه مقرر کا؟ وخت. د څه دپاره؟ خبره وچرته او بوی تله چرته. خبره چې شروع شو نو سی ویلی انا رسول ربک، موږ ستا د رب سیو استازي. خبره شروع د څه نه وه او فرعون خبره بوتله کم خوا وایي ته جادوګرې او موږ سره مقابله بکې او موږ جادوګر راغواړو چې تا سره مقابله وکړي. یو وعده وکړه لا نخلفه نحن ولا انت، خلاف به نه کوو د دې مونږ او نه ته، مکانا سوا ځای برابر ته، یعنی داسې ځای مقرر کا چې تا تم راتلل آسانی او مونږ تم راتلل آسانی. به نه سمیږي اوس خبره، مقابله به کوو، مناظره به کوو. موسی علیه السلام یریدو والا دی، وایي چې ډېر شوق دی دی را میدان ته شم. تاسو به وګورئ بار بار ورته وایي چې ګوره زه د الله پیغمبر یم، دروغ مه وایې، دا جادو نه ده. خو هغې نه سمیږي. قال ویل موسی علیه السلام موعدکم، لو ستاسو یعنی وعده ستاسو د مقابلې د مناظرې، یوم الزینت، ورځ د اختر ده یا ورځ د نمایش ده. یا د اختر ورځ وه او یا چرته په هغې کې څه د میلې ورځ وه، ځکه چې د خلکو به چوټي وي، خلک به موجود وي، نو چې څومره زیات خلک راشي او به ګوري چې حق څه دی او باطل څه دی. خلک اختر مناوي او حق پرست د الله د دین دپاره مقابلې او مناظرې کوي. وان یحشر الناس ضحا، او دا چې جمع بشي خلک ضحا په وخت د ساخ کې، یعنی چې چاته راتلو کې تکلیف نه، چې ټول خلق سشي اگر ورسی. فتولا فرعون، نو ووړېدو فرعون، خبره خوش وکنه بس ختم. فجمع کیده، نو یوی کو تدبیر خپل، یعنی فرعون داغه وزیران، داغه سرداران، داغه قوم ټول خپلو کې کېناستل، وی سبکو. نور صورتونو کې تاسو ولوستل چې خاریو کې کسان اولیږل چې لاړ شي او کم چې د ټاپ جادوګري نو هغه حاضر کې. نو چې کله جادوګر رالل نو فرعون ته وایي آیا موږ له بس اجر او مزدوري راکې که نه راکې؟ نو فرعون ورته څه وایي؟ آو تاسو به زما سره سئ، زما د مقربینو نه به، زما د نزدېکانو نه به. هغې ته اشاره کوي. جادوګر یې مراجمه کړل. ثم اتا، بیا راغو په دې تدبیر سره، یعنی کله چې هغه ورځ مقرره راغه نو هغه کار یې ام کو. قال لهم موسی، اویلی دوی ته موسی علیه السلام ویلکم، ورک شئ وهلاک شئ، لا تفتروا علی الله کذبا، مه جوړوئ په الله باندې دروغ. زه د الله پیغمبر یم، دلایل مې راوړي دي، معجزات مې راوړي دي، او تاسو دې ته نسبت د جادو کوئ، نو ځان ولې هلاکوئ؟ دا خو په الله دروغ جوړول دي. سړي په الله دروغ. ګوره مویل موسی علیه السلام بار بار ورته وایي چې ګوره دا جادو نه ده، دا جادو نه ده، دا جادو نه ده. خو چې هغې نه سمیږي نو بیا ملا وله ماتوي که نه ماتوي، ته به وروسته وګورې. سایرین چې کله راغونډ شو جادوګر د مقابلې دپاره، نو د هغې نه مخکې هغوی څه کوي؟ خپلو کې یو مشوره کوي. څوک وایي مناظره کوو، مقابله کوو، او څوک وایي مقابله نه کوو. څوک چې وایي مقابله کوو، وایي ځکه د فرعون حکم دی او که نه کوو شاته کېږو نو سزا به راکړي. او څوک وایي نه کوو ځکه چې دا جادوګر نه دي، دا جادوګر نه دي. دغه د جادوګر پته لګي که نه، د مداري سړي پته لګي که نه لګي، اوس به د مار او د نولي جنګي، وایي پیسې راغونډې کې، بیا وایي زه ورشم مونځو کې، کتلي هم دي ای داسې که نه وي. نو هغې هم وایي چې یاره نه کوو مناظره، خپلو کې څه وکړل؟ بحث یې وکړو. اخره کې فیصله دا وکړه چې ټیک د مقابله خو کوو، که جادوګر وي نو موږ نه مقابله نشي ګټلی، ځکه موږ نه اوچت جادوګر څوک نشته. او که چېرته وی ګټله او موږ وبیلله نو مطلب دا چې دا د الله پیغمبر دی، نو بیا ټول به پې ایمان روړو. څه به کوو؟ ایمان به پې روړو. قالو، اویلی دوی چا؟ دغه فرعونیان، ان هذان لساحران،
مقابله لرا جمع شوی دي او چغی سوری وحی دا جادوگر دی دا جادوگر دی. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام یاد ہے لکه مقابله لرا چې کنه چغی وای کنه خپل یادی زنده آباد زنده آباد او تا به یادی مرد آباد مرد آباد. الکه زنده آباد الله دې سره الله دې ہمیشہ زندہ ہمیشہ ژوند دے الحیو. انسان بس زندہ آبادی مر پاخو مرگ راز یریدان غواړي دا دواړه ان یخرجاکم من ارضکم چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه بسحرهما په جادو خپل سره. دواړه غواړي چې تاسو د مصر نه سګي هغه وباسي او مشړي. او مغه خبره د فرعون کوي کنه کوي تخان دخلی نوکران دی کا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى او لاړ بشي په دین ستاسو خکولی سره. تاسو چې مصر کې په کومه طریقه عبادت کوي ولې کافر عبادت نه کوي په خپل طریقه کوي کنه هندوانې کوي کنه کوي سکان هم کوي ټول کوي عیسایان هم کوي یهودیان هم کوي. دا تاسو چې په کومه طریقه لګیاي نو دوی غواړي چې د مصر نه تاسو وباسي او د مصر بادشاہي په خپل واخلي او تاسو چې هغه کومه طریقه د عبادت هغه سکی ختمه کی. عجیب دشمن دی ډیر زور ور دی ټول یو موټی شي ګوره ډلې ډلې د جلوسونو په شکل کې راشه څه شي اوس هم وای کنه وای جلوسونو شکل کې راشه چې دشمن وای چې ولکه دا خو بلا ډیر دی ګوره مختلفو ځایونو نه داسې جلوسونو کې راشه. نن چې سو غالب شو بس کامیابی دا هغه ده او ګوره کوشش وکړي چې مونږ کامیاب شو او ګوره که کامیاب نشو نو د مصر بادشاہي ده نه روانه ده د خلکو نه یا زیو یا نه د سره د ځان غم دی. فرعون سره د ځان غم دی چې ما نه بادشاہي لاړه نو سبکو د خلکو همدردی حاصلې کنه. مقابله شروع شوه یا خو میدان تخپل داو اول غرزوا داو څه مطلب جادو وغیرہ څه کرتب وغیرہ او یا مونږ له اجازت راکا چې مونږ خپل داو هغه پیش کو. ادب کړه غنی دې کړه مفسرین ذکر کوي وای دا ادب سبب د ایمان ګرځیدل. د سایرین او جادوګرو چې کوم ادب د موسی علیہ السلام کړه دای سبب د ایمان ګرځیدل. یا خو خپل داو غرزو یا مونږ له اجازت راکا. موسی علیہ السلام اجازت ورکو اغي میدان ته سو غردول رسے پڑی او سه چوکې لاټه وغیرہ وی هغه غردول او جادو په وکړه نو خلقو ته او موسی علیہ السلام ته دغه لاټه او رسے د دې جادو د وجه داسې ښکارېدل ګویا کې داسې کېږي خوځي کی. جادو د یو شي هيئت نشي بدلولې شکل خان جادو چې وکړې شي نو دا غشي شکل صورت نه بدلېږي هغه مغی خدا د خلکو په سترګو جادو شي نو چې سب یاد دی وای هغه به تا تخکاری ای به انسان وای به ګوره خر دی چې ته ګورې به رښتیا خري هغه وی انسان خو تا ته سخکاری خرخکاری ولی ستا په سترګو جادو شوی دیم جادو کړه په سترګو باندې. یا ساده جادو زده کول او جادو کول کفر دی. ګور جادو زده کول او جادو کول کفر دی. نبی علیہ السلام فرمایي جادوګر چې دی ولیدو وینې سو قتل کا موت ته نه وی حاکم قاضي ته وی هغه لاټه او رسې هغه سخکاری دی یخیل الیه خیال کې راتل موسی علیہ السلام من سحرهم د جادو د دوینا انها تسعى چې یقینا دا خوځي. یریږي سړی که نه یریږي فطرتي خبره ده فطرتي خبره ده چې داسې مار لړم یا سوینی سڑے نو یریگی که نہیں یریگی ڈکے یر راغا قلنا ویلی مونگا لا تخب میں یریگا چو ویلی اللہ وی مونگو ویلی لا تخب میں یریگا انکا انت الاعلا یقینا تبے اچت اعلا تبسی اچت بے والق ما فی یمینکا او غردو آغا چی پا خلاص تا کری خلاص کیسو خلاص کیسو وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ پا خلاص کی رسی دی او ایدہ زمان ہمسا اللہ ودوئی والق ما فی یمینکا او غردو آغا چی پا خلاص تا کری یعنی ہمسا تلقب ما صنعو
غړپ بکی هغه څه چې دوی جوړ کړي دي، یا غړپ کړل هغه څه چې دوی جوړ کړي. غړپ کول پیژنې؟ که سړی څه شی خولې ته واچوي که نه، او شوند پیونه وي ډایرکټ غړپ کې او تېرې کړي. شوند پیونه وي او ډایرکټ یې خولې ته واچوي غړپ تېرې کړي. موسی علیه السلام چې همسا وغورځوله نو هغې هغه شیزونه تېر نه کړل، بلکې د هغې نه هغه جادو څه کړه؟ هغې تراخ کا. چې جادو یې تراخ کا، دا شیزونه حقیقت خو خلکو ته معلوم شو که نه، چې دا خو رسې دي او لاټې دي. لکه وایي تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. انما صنعوا یقینا هغه څه صنعوا چې دوی جوړ کړي دي، کید ساحر دا تدبیر د جادو. سو تدبیر د جادو، یعنی دا دی چې څه کړي دا حقیقت نو، دا جادو. لکه څنګه چې ما تاسو ته تفصیل وکړو چې د خلکو په سترګو یې جادو کړی وه، نو وی رسې او لاټې او خلکو ته په خیال کې بل څه ښکارېده. ولا یفلح الساحر حیث اتا، او نه کامیابیږي جادوګر حیث اتا، کوم ځای کې چې راشي په مقابله د حق کې. جادوګر چرته نه کامیابیږي، کلم چې دی د حق مقابلې له راغلی دی نو هغه ناکامه شوی دی. اوس هم جادو په تا باندې شوی، ته وایې په ما اثرات شته. قرآن ووایه، کوم کور کې سورې بقره لوستلی کېږي په هغې به چېرته د جادو اثر ونه شي. که مکمل سورې بقره نه شي ویلی، دا ابتدایي رکو وایه او اخري رکو وایه د سورې بقره. دا منځ کې آیات واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، دا آیات وایه. آیات الکرسی وایه، د شپې وده کېږي آیات الکرسی وایه، او چار چاپیره چوف کا، ستا کور ته غل نشي راتلی. سهار د کور نه وځي کار روزګار دپاره، د کور ګیټ نه ووتې آیات الکرسی ووایه، شاته مخ که او چوف کا، ستا د راتلو پورې الله ستا د کور محافظ دی. چې کله نیت خو دې صحیح وي، زړه کې د نیت دا وي چې او دې کې اثر شته، ایمان خو هم پکار دی. د شپې وده کېږي اخري 3 سورتونه ووایه، سورې اخلاص، سورې فلق، سورې ناس، 3 پیري ووایه لاسونو باندې داسې، او د سر نه واله تر خپو پورې په ځان راکاږه، کوم ځای پورې د لاس رسیږي پتا هېڅ قسمه شیطاني اثر نشي کوي. او چې ته هم داسې ویده شي بیا شیطان به سره لوبې کوي د شپې. اوس هم یو تن وایي په ما څه اثرات دي، صحیح والا پن دی والی انک والا، یو خو دا بال پوینټ دی که نه، دا نه سیاهي والا پن بار بله دا تعویز خلک په پیسو خی. ولیکه ځان سره ده، اول ولیکه اعوذ بالله بسم الله، ٹھیک شو، اعوذ بالله ولیکه پورا، بسم الله ولیکه، بیا د هغې نه پس ولیکه آیت الکرسی ولیکه. دا آسان دته وی. د سورې یونس 81-82 ولیکه، سورہ یونس آیت نمبر 81-82 81-82. د سورہ قلم اخیری 2 آیاتونه ولیکه، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. دا د نظر د پاره کافی. یو تن وایي زه د نظره شوی ما، اول او اخیر درود شریف وایا، منځ کې 3 پیرې د وایا، په ځان چوف کا، نظر مدر ختم. او اخیری 3 سورتونه ولیکه، سورې اخلاص، سورې فلق، سورې ناس. او دا پرچه چې ده نو دا کولر ته واچوه یا جګ بوتل ته واچوه، اوبه پکې واچو، چې کله حل شي چې کم بیمار دی په هغه باندې اوس کا، چې اوبه پکې کمیږي نورې پکې اچوه، انشاءالله العزیز ته وګوره چې اثر ختمیږي که نه ختمیږي. او که موقع جوړیږي نو د دې نه څه اوبه بالټي کې واچوه، په هغې د غسلو کې ودې لامبي، او چېرته خانک وغیره کې دې ولامبي، نو چې هغه اوبه وي هغه اوبه نالې کې بیول نه دي، ځکه چې قرآن پکې حل شوی دی. نو یې دیوالونو باندې واچوه او یا چېرته ځمکه باندې واچوه چې ځمکې راکاږي. ته ګوره اثر ختمیږي که نه ختم. چې ته علاج کې او اثر یې نه وي نو دا مو که که نه، په دې پیسې لګي. قرآن وی ولا یفلح الساحر حیث اتا، او نه کامیابیږي جادوګر کله چې راشي یا کلم چې راغلی دي په مقابله د حق کې. نه مخکې کامیاب شوي دي، نه اوس به کامیاب شي، او نه به بیا کامیاب شي تر قیامته پورې. تر به انشاءالله بیا وایو سباني سبق کې به وایو چې بیا جادوګرو ایمان راوړی دی، او بیا فرعون ورته څه ویلي دي،
او هغوی څه ویلي دي ان شاء الله راتلونکي سبق کې د هغې تذکره وکړو.